بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مسلمانانو ورونو نن 28 نومبر 2024 ته په پاکستان کې په عوامو باندې د مظالمو یوه لړۍ د ډېرې زمانې نه روانه ده او په هغه د مظالمو په لړ کې تقریبا زیادتر پښتانه مري او دا ذلیل کیږي او تمام تر نقصان یې دواړو طرف ته پښتانو ته پریوزي. دغه د مظالمو په لړ کې که په خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ په نوم باندې پښتانه ووجلی شو، ذلیل شو، بېکوره شو او د تمامو مراعاتو د بجلیو او د ګیسونو او د هر قسم رحم و کرم نه محرومه شول، نو دا هم د مذمت خبره ده. بل طرف ته چې پی ټی آی سره کم مظالم شروع دي د پاکستان په ملک کې، نو پی ټی آی خو یوه جمهوری پارټي ده او احتجاج او جلسه دا یو جمهوری حق ده، خو د ملک واکداران چې د خپل اختیارات په کم انداز باندې استعمالوي، نو زه د ملک واکدارانو ته او د دنیا مسلمانانو ته د سورت قصص دا یو څو آیتونه وړاندې کوم. الله فرمایي ان فرعون علا فی الارض، فرعون چې دی د په ځمکې کې سرکشي کړې ده، وجعل اهلها شیعا، د ځمکې خلک یې ټولي ټولي پارټۍ پارټۍ ګرځولي دي. یستضعف طائفة منهم، یوه ډله کمزوري کی او نورو ډلو سره ملګرتیا وکي، یوه ډله کمزوري کوي چې کومه ډله کمزوري کول غواړي، نو یذبح ابناءهم، بچی مړه کی، ذبح کی، ویستحیی نساءکم، ښځې بې عزته کی، انه کان من المفسدین. الله فرمایي واقعي فرعون او د فرعون په شان چې څومره حاکمان دي دا د فساد کوونکي دي. د پاکستان سرکار اهلکار دی دا خبره یاد وساتي چې د الله حکم دی ظلم مکوه، د الله حکم دی قتل مکوه، د الله حکم دی د چا پرده بې پردګي مکوه، د الله حکم دی د ظالم ملګرتیا مکوه. اوس که ته تنخواه اخلي او ځان له دا بهانه جوړوي چې زه سرکاري نوکر یم او د الله او د رسول د طرف نه راغلي دي چې ته به د حاکم خبره منې او د افسر خبره به منې، لہذا ما ته افسر اډر کړی دی او زه ګولۍ چلوم، ما ته افسر اډر کړی دی زه د خلکو بې عزتي کوم. نو که تا ته کم مولا دا ویلي وي چې دا کار روا دی، نو دا مولا هم خر دی او د قیامت نه ناخبره دی او ته هم د قرآن نه ناخبره یې. قرآن کریم او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په پاکو الفاظو فرمایلی دي. قرآن وی تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خلقه د نیکۍ په کار کې یو بل سره امداد کوئ، خو د ظلم په کارونو کې د یو بل لاس مدد مکوئ. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اے خلقه خبردار د امیر د اطاعت د لاندې، د افسر د خبرې منلې د لاندې، د اډر د فرمولې لاندې دا چیټینګ ونه کې چې ته ووایي چې د الله نافرمانی به د افسر یا د یو امیر په خبرې منلو باندې جایزه شي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په واشګاف الفاظو کې فرمایلی دي چې هر هغه کار چې هغه د الله د طرفه ممنوع دی او حرام دی، او هر هغه کار چې هغه ګناه او معصیت او ظلم دی، په هغې کې د چا خبره منل دا د الله تعالی د حکم انکار دی. او کم خلک چې د الله په مقابله کې د افسر خبره مني دې ته طاغوت ویلی شي، او طاغوت هر هغه سړی دی چې د الله په مقابله کې ولاړي. نو زه د ملک واکدارانو ته دا پیشګویي ورکوم چې تاسو په کومه لار روان او دا تاسو کم څه کوئ. کله مو نواز شریف نه وي خوښ، هغه کافر کې، هغه غدار کې، هغه د حکومت نه راوغورځوئ او تاسو ته
د بل په حکومت کې تمام رینجرز، تمام د قانون نافذولې ادارې، تمام پولیس کله د یو سړي په خوله باندې د یوې پارټۍ بې عزتي کوي او یوه پارټي ذلیلوي، کله بیا سبا د هغه په خولې باندې بله ذلیلوي. دا تاسو چې ځان نه ښکاري سپي جوړ کړي دي، دا ستاسو دپاره ډېره د ضلالت خبره ده. تاسو حکمران طبقه، حکمران طبقې له پکار دي چې د هغه د چا ګولډانګ سپی نه جوړیږي چې هر افسر راشي او تعالی کم اډر وکړي ته باندې. دا نن چې کم څه د ډي چوک په اسلام آباد کې پی ټی آی سره روان دي، دا قتل و غارت، دا مظالم، دا زیاته، دا هم قرآن منع کړی او محمد مصطفی پر روایات او احادیث منع دی. او دا تاسو چې کم قرآن او سنت منع چې تاسو ورته آیین د 73 وایي، الله گواه دی چې دا په دې 73 آیین کې هم ناجایز دي. الله گواه دی چې دا په تعزیرات هند کې هم ناروا دي. الله گواه دی چې جمهوری قوانینو کې هم ناروا دي. هوش وکړئ، لږ هوش وکړئ، د خلکو په خولې باندې د خلکو مړي مه کوئ. چا چې یو مسلمان قتل که بے گناه، او دا بے گناه ده چې د الله حکم نه دی. ګوره ګناهونه چې دي د مرګ ګناهونه صرف اور صرف 2 ګناهونه دي. یو ګناه هغه دی چې سړی ووجلو او په ده باندې ثابت شو نو دی پې قصاص و پانسي شي. دویم هغه دی چې هغه فساد فی الارض کوي. فساد فی الارض هغه دی چې کله قرآن نافذ وي او دی د قرآن قانون ماتوي. نو زمونږ په ملک کې نه قرآن نافذ دی او نه پکې سنت نافذ دي چې څوک دا وایي چې دلته فساد فی الارض کیږي. د فساد فی الارض دپاره اول اسلامي قرآني قانون پکار دی. نو پی ټی آی سره چې کوم څه کیږي یا نن نه مخکې نواز شریف سره چې کېدل، هغې نه مخکې چې نورو پارټیانو سره کېدل، تمامو پارټیو والا دې واوري. دا په هر سړي باندې را روانه خبره ده. دا ظلم دی، دا بربریت ته. منګ پی ټی آی سره چې کم څه په اسلام آباد کې کیږي یا پښتنو سره کیږي، نامه د پی ټی آی دا خدا پښتانه کرش کول کیږي، دا پښتانه قتلول کیږي، دا د پښتنو بې عزتی کیږي، دا د پښتنو استحصال روان دی. دا یاد وساته، دا مذمت قابل خبرې دي. منګ د دې سخت مذمت کوو. عمران خان سره چې کم ذاتیات تاسو شروع کړي دي، عمران خان پارټۍ سره چې کم تجاوز تاسو کوئ په هره جامه کې چې کوئ، قانون یو مړ بې خبره شی دی، قانون بې حرکته شی دی. کله یوه دفعه راخلې په خپلې ملګرتۍ باندې لګوي، کله بله دفعه راغلې او د بل سړي په مرګتۍ باندې لګوي. څو ورځې مخکې د پښتنو یو بهترین لیډر خان ولی افریدي چې هغه کله ستا خلاف او ستا د مظالمو خلاف اواز پورته که، تا ور باندې هغه ایفایرونه هم واچول چې جج هم سترګې ړندې دي، په دې نه پوهېږي چې یو سړی په خیبر ایجنسۍ کې اوسېږي او هغه د خیبر نه د سره راوتی نه دی، هغه په چترال کې څنګه جرم وکړه. تا د چترال جرمونه هم په هغه باندې ور واچول او هغه د دې ځای نه چترال ته منتقل کو. ته به آخر د پښتنو سره تر کم وخته پورې داسې کوي؟ او ای سرکاره که ته دا وایي چې زه د ملک خیر خوایم، دا به ستا بهول وي. او چې کم بېوقفان وایي چې دا د ملک خیر خواهان دي، هغه هم بهول لري. ته د ملک دشمن یې، ته د ملک دشمنی کوي. تا په داسې انداز باندې ملک روان کړی دی چې ته دا غواړې چې دا خلک راوچت شي او دا پاکستان ټوکړي شي. موږ به چرې پاکستان ټوکړو کولو ته جو پرې نږدو، خو موږ ستا د مظالمو مذمت کوو. نن چې پی ټی آی سره یا پښتنو سره کم ظلمونه کیږي، دا هم د قرآن په لیول حرام دي، هم د سنت د مخې حرام دي، هم د آیین د مخې د مذمت قابل دي، هم د اقوام متحده د انساني حقوقو له مخې دا د مذمت قابل دي. د هوش نه کار واخلئ. د پاکستان حکمرانانو پاکستان دشمنی مه کوئ. د پاکستان په دوستۍ کې پاکستان مه تباه کوئ. د پاکستان زنده‌باد دلان دی، د پاکستان د څلورو ټکړو کولو کوشش مه کوئ. او دا عوامو سره چې تاسو کم ظلمونه او د کم قتلونه چې په اسلام آباد کې وشول، دا پټیږي نه. او دا د دې بدی دنیا کې هم پوښتنه کیږي، آخرت کې به هم پوښتنه کیږي. زه په آخر کې بیا وایم چې پښتنو سره که په خیبر پښتونخوا کې کم مظالم 16 سال وشول او که د اوس پی ټی آی سره کم مظالم کیږي، موږ د دې کلکه غندنه کوو. او په ملک کې تمام هغه نارینه خلک چې هغه غیرت لري، ایمان لري او دغه قرآن باندې عمل کول غواړي، هغه د ټول د دې خبرو مذمت وکړي او د داسې خبرو نه د هر هغه قانون نافذولو ادارو کې هر هغه سپاهي
چې هغه آخرت ته الله له ورتله غواړي او قرآن منل غواړي، هغه د خپل افسر هغه اډر نه مني چې کم اډر قرآن نه خلاف دی او کم اډر چې ملک ورانوي، کم اډر چې ملک دوه ټوکړي کوي، کم اډر چې پښتانه تباه کوي. الله تعالی دیو کی چې مسلمانانو کې غیرت او هوش پیدا شي. الله دیو کی چې پاکستانی قانون نافذولو والا ادارې د خپل ملک دنه د خلکو قتل عام نه توبه وباسي. بنګ په آخر کې بیا د دې ټولو مظالمو غندنه کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.